د دې رور په شان داسې ډېر روریان وي چې هغوی به ډېر پریشان وي. روژه را روانه ده خو دا خلک دا سوال نه کوي، دی په الله پاک باندې یقیني بروسي او دی صرف د الله نه غواړي. تاسو ټول ورونو ته هم دا موقع ده، روژه را روانه ده او دقسې خلک را پیدا کړئ چې کوم ستاسو بچم ګاونډ کې اوسېږي تاسو ته پته چې دې اړې کوي مزدوري کوي. دغه نن سبا چې څنګه حالت دي په دې اړې مزدورۍ کې دا ټایم تیرول ډېر زیات ګران دي. کوشش وکړئ چې دغه خلک هم روژه هم داسې تېره کړي څنګه چې ستاسو بچي او ستاسو کور والا تېروي. ډېره زیاته مننه. السلام علیکم. څنګه جل حالات ښه دي؟ ته ما ته لږ په غور وګوره، ته ما پېژنې؟ لکه سترګې دې بدلې کړې. نه بس کسه زه وخایم. ګوره دا زموږ د دنیا رواج دی، بس چې پیسې سړی ګټي که نه غریب سړی بیا نه پېژني. اوس ته ګوره روجي ته ولاړې او ښه پیسې ګټي، بس اوس تا ته پته یا خو پردی ډرایور دی ګاډي ورسره پردی دی، نو اوس نه دی پېژنم. نه مړه بېشکه هسه خبر نه یم مړه. تا ما تپوس کړی چې چاولې خورې زموږ مېلمه یا خبر به دي. یو کار وکړه او جی وایه چې مېلمه دې منو چاولو ته مېړه نه کېږي، چای را باندې اوس کا څه بېدار یم. ځان به وړم دله کوم ځای نه؟ د نړۍ والې نه. نو ته به دومره ځای نه دا روجي چا ته پرېږدې؟ دا روجو موږ کله ګټه کړې ده، بس نننۍ ورځ کار مې دی. ولې؟ 80 روپۍ باندې روجو له راوړېدل، بس خوند نشته. بس د پټي والي سم خبر وکړه یا خټکو ته پولې اچوي، سبا موږ سره دیاري کوه. په 100 روپۍ به ورته دیاري؟ 100 روپۍ د دیګ واکومه. دا دیاري به 800 روپۍ ورکوي. 100 روپۍ ته دیګ ورکوي؟ دیګ پردی دی؟ قسم دی. داسې چې اخلي دیګ په څو دی؟ دیګ 15,000 دا 14 کیلو دیګ دی. هلته ټول بنده ورکوي که نه په ګوجر ګاډۍ کې. خو نه علم دیګو بس زړه مې تور شه. دیاري ښه ده، دیاري خو کله دا خو ما هغه کس وي ما دیګ والې 100 روپۍ به ګوجې مې وو، کارونه نه وو مکمل. ما یو ورځ پټي کې یو ورځ به کار وکړو، یو هفته به خوشي ګرځئ. نو دا مې واخیست خو مزه نه کړه. 600 باندې 3 بچي مې دي او کور په کاري دي. دا خو پینې کېږي 600 باندې 700 باندې ډړې وړي دي. روجي پر څو ورځې دي؟ روجه خو یوه اتره ورځې به پاتې که نه؟ او جي یوه اتره ورځې ته دیاړي کې نو 100 روپۍ راته بچت کېږي. یوه اتره ورځ دیاړي کم ده، یا به 3 ورځې یا 2 ورځې یا به یو ورځ کوي. نو بیا به څه کوې؟ روژه کې به څه کوې؟ روژه خو بس الله مالک ده، غم رسه دا دی. روژې غم دی سره چې په روژه کې د یوې میاشتې ته تاسو د روژې 100,000 روپۍ پیلو شي، نو بیا به څنګه وي؟ غټ کار وشي. بېګا مې سوچ کو. څه سوچ دی کوو؟ ما یا به څنګه چل کېږي، یا سوچ مې کوم ما یا په روژه کې دیاري هم نه کېږي، ما عادت خراب دی. اوس زه تا ته یو خبره کوم، ته ما نه پېژنې، زه روژې خورم نه روژې نه خورم. یو خبره تا کوم، اوس هم سوچ کوم چې موږ سره پټي ولې ووتو او وراودم په ساده قسم د الله ته په امرو ته ولاړو. مې لکه چل ما سبب بس دیاري کوم بیا ځکه نه ده سوچ مې دا کوم مې چاري دی وایي ځکه چار دچ لکه کار دی نه دی کړی چاته. نه بس هوټل کې کار کړی. ته ما نه پېژنې او زه تا نه پېژنم، دا 100,000 روپۍ تاله څوک درکوي؟ بس الله کړی چې د الله نه غواړې نو ولې به الله نه درکوي؟ دا واله دا ستا د روژې خرچه شوه. نور وایه دا مې بس دا واخه به ټول ماښام او جماعت کې به کوم، خو بل ورځ مې سوچ ډېر زیات کو، بېګا مې لاس ترې سوچ کو. ما بس الله مالک دی. بیا خو به د وړو مور هم ډېره خفه که نه؟ بس داسې کار به وکړي هغې ته به ووایې یو بچی دې مخې له راغلی و، یو ورور دې مخې له راغلی، یو بچی دې مخې له راغلی وي چې دا به سپیشل زما طرفه به دا 500 روپۍ بېبۍ ته ورسوي چې روژې پې ښه تېره شي. بس مړی غونډه زندګي به دوا کوه، خبره به وي ښه ټوله زندګي، او الله پاک تېره باندې خپل رحم وکړي. بس دغه ده. اوس ما ته اجازت دی؟ ماشاءالله ما څه خو که مه کوه دا څه بس یې روژه تېرول اوس څه ته وایي مړه الله بس 15 وخته مونځ به کوو. ما سره دیارې غم خدای په دې باندې میاشت تېره شي.